ملګرو که چیرې مو پام وي د ورلډ کپ نه بعد د کرکټ هیڅ خوند نشته. ولې خوند تللی؟ تاسو ټول په جریان کې یاست او د ورلډ کپ لوبې مو لیدلې. په افغانستان کې یوازینی کار هغه کرکټ و چې د فساد او له هر سیاسي مشکلاتو څخه لرې و، او یوازینی کار و چې افغانانو ته یې خوشحالي راوړله. او کرکټ داسې ځای ته رسېدلی و چې د افغانستان رئیس جمهور، وزیران، حتی زموږ د ژبې ورونو به هم لیده. تاسو باور وکړئ چې ما په خپلو سترګو لیدلی و چې زموږ هزاره ځوانانو هم کرکټ لوبې کتلې. محبوبیت یې خورا ډیر زیات شوی و. نه پوهیږو چې زموږ ښکلی کرکټ چا په نظیر کړ او که کبر مو وکړ. ملګرو، دغه سیریز چې د بنګلادیش او زیمبابوې او همدارنګه زموږ د ګران هیواد افغانستان ترمنځ روان ده، هیڅ خوند یې نشته، او داسې احساس زموږ ټول هیوادوال یې احساسوي. هغه لوبغاړی چې د خلکو په زړونو کې ځای درلوده، اوس د خلکو ورسره نفرت ده، هغسې مینه نه ورکوي. اوس زموږ ګران هیوادوال داسې خورا مینه نه ورکوي. ملګرو، راځئ چې له تیرو ورتیر شو او په نوي راتلونکو باندې فکر وکړو. که هر څومره نفرت خور کړو، بیا هم زموږ د هیواد ټیم په نوم یادیږي. زموږ لوبغاړي دي، ښه لوبه کوي، خو د هیوادوالو د مینې کمښت سره مخ دي. دغه انرژي چې په لوبغاړو کې نه وي، هیڅکله به هم د زړه لوبه ونه کړي. راځئ چې ویې بخو، له سره ورسره مینه وکړو. زموږ د کرکټ ټیم نوی کیریر شروع کړی، دا ستونزې شته. راځئ چې له دغو ستونزو ورتیر شو او په نوي پلانونو باندې باید کار وکړو. ټیم زموږ او تاسو سپورټ ته ضرورت لري. تل دې وي افغانستان.